مولانا سمیع الحق زوی هم وایي چې باید طالبان یا اسلامي امارت دا موضوع ثابته کړي چې دا بریدونه د چا لخوا کېږي. که د سمیع الحق زوی عقلا فکرا یو سالم انسان و هغه دا خبره نه کوله. د جمهوریت د هغه که په افغانستان کې ده که په پاکستان کې ده، اشغال د هغه که په پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده. د مولانا سمیع الحق زوی دلته د دیموکراسۍ او د جمهوریت خلاف و د اشغال خلاف و، اما د ده د مدرسې له مخې د امریکانو ټانګونه تېرېدل، ده حتی یوه ورځ کنځلې ورته ونه کړلې. دغه سیاست د دوی یا دغه دین د دوی له تورخم نه اخواته یو رقم تعریفېږي، له تورخم نه دو خواته بل رقم تعریفېږي. وایي موږ ته د پاکستان ارزښتونه مهم دي، موږ ته هم د افغانستان ارزښتونه مهم دي، موږ ته د اسلام ارزښتونه مهم دي. اول موږ چې کله جهاد شروع کړی ده دلته د اشغال په خلاف موږ جهاد شروع کړی ده، همدغه د اسلام ارزښتونه چې دلته تر پښو لاندې کېده. موږ ازادي واخیستله، صحیح شو. دلته اوس هم د جمهوریت په خلاف باندې د انتخاباتو په خلاف باندې ذهنا موږ ټول د دغه خلاف یو. د مولانا سمیع الحق زوی د ما ته راوښیي په کوم دین کې جمهوریت ده، په کوم دین کې دغسې نظام ده چې دی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، کوم د اسلام ارزښتونه دي چې دی اوس همالته په مدرسه کې ناست ده. زه دوی د باید ثابت کړي اسلامي امارت، دوی د ثابت کړي، دوی د خپله دښمني له افغانستان سره ثابت کړي. دوی نشي ثابتولی په موږ دلته په افغانستان کې 2 کاله کېږي چې نظام راغلی ده، په ډېرو کړاوونو په ډېرو سختیو باندې راغلی ده. دوی اوله کوشش وکړو چې دغه جهاد ځان ته منسوب کړي، دغه بریا ځان ته منسوب کړي. همدغه د مولانا سمیع الحق زوی تر 2010 پورې افغانانو ته په مدرسو کې داخله نه ورکوله. ولې چې هلته د امریکا فشار و، د دهشتګردۍ د هر شي په خلاف باندې. ما څه درته ویل دلته چې کومه جګړه کېدله د اسلام تر نامه لاندې مقدسه جګړه وه. دوی له ناټو سره همکاران نه وو، دوی ناټو ته لار ور نه کړله، د دوی له خاورې نه 80,000 فلایټه په افغانانو باندې بمبار ونه شو، دلته افغان میندې نه وژلې. هغه وخت دغه د سمیع الحق زوی چیرته و؟ همدغه د کرایې فوز چې دی خپل مقدسات بولي د امریکانو سره ولاړ نه و. عافیه صدیقي چا امریکانو ته په لاس ورکړله؟ ملا عبدالسلام ضعیف چا په لاس ورکړه؟ د القاعده مشران چې دوی دهشتګر بولي امریکانو ته چا حواله کړه؟ سلګونه افغانان دوی د امریکانو باندې خرڅ کړل. دی د همغه فوز ته مقدس فوز وایي. هغه څوک چې د جمهوریت پلویان دي، هغه څوک چې په پاکستان کې سیاست کوي، په دغه ټولو کې ناخوالو کې دوی شریک دي، دوی د افغانانو په وژلو کې شریک دي. ناټو ته 20 کاله لار چا ورکړې؟ د طاهر خان ډېره ښه خبره وکړه، وایي د روسانو افغانستان کې اشغال وکړو، پاکستانو سره ودرېده. له روسانو سره د اشغال په خلاف منم چې پاکستان سره ودرېدل، د غرب په اشاره باندې ودرېدل. که د فوز درېدلی، که د سیاسون درېدلی، که د علما درېدلی، د امریکا په اشاره درېدلی. خپله مولانا فضل الرحمن وایي چې ما ته امریکانو ویلي چې د روسانو په خلاف له افغانانو. علیزی صاحب همدغه اشغال 52 هیوادونو په افغانستان باندې وکړه، دې نه چې ته له مظلوم افغانانو سره ودرېږې، ته له امریکانو سره ودرېدلې، ته له ناټو سره ودرېدلې. کوشش دې کوو چې د ناټو ائتلاف غړی جوړ شي. دغه ناخوالې باید موږ ووایو، که نه دوی به هر وخت په موږ باندې تخت و تاس کوي. دا خلک ملامته دي، د افغان مهاجرینو سره ظلم یې اوج ته رسېدلی ده، اوس هم زندانونه ډک دي. احسان په موږ کې چې موږ له افغانانو سره مرسته کړې ده. مذهبي ډلې ماته یې پیغور راکړی ده چې موږ تاسو ته ځای درکړی. حتی افغانانو ته د نمک حرام خطاب کېږي. نمک حرامه معلوم ده، نمک حرامه معلوم ده. یو هیواد چې د خپل مسلمان ورور په خلاف باندې خپل اډې، خپل فوز، خپل سیاسون ټول د امریکا په خدمت کې ورکوي، حتی په افغانانو باندې زړه نه یخېږي. خپله مسلمانه لور عافیه صدیقي امریکانو ته حواله کړې ده. دلته د تا فوز چیرته ده؟ د تا استخبارات چیرته دي؟ اسټبلیشمنټ دې چیرته ده؟ پولیس دې چیرته دي؟ دغه 500 ادارې چې تا په کار اچولي و د دهشتګردۍ خلاف په جنګ باندې، له امریکا سره د اعانت او کومک وکړه، امریکان دې زما په خاوره راوستل. هغه فوز نن ولې د خپل ملت د وژلو په خلاف باندې ګونګ پاتې ده، هغه نشي مهارولی. که دهشتګردي وي له افغانستان نه راځي. علیزی صاحب صفا خبرې ورته وکړو. دغه په ډیون انلاین باندې سیمې خاردار دې ولې تېر کړی ده؟ د امنیت په نامه دې تېر کړی، امریکانو پیسې درکړي دي. دغه دهشتګرد چې دلته اوسېږي په کومه لار تا ته درځي؟ د تا اسټبلیشمنټ، پولیس، ادارې، فوز دا د چیرته ویده ده؟ هغوی د لګیا دي د عمران خان په ټکولو باندې، خپل زمینه دې ته مرابط. دوی ظالمانه سیاستونه دي چې دلته زمینه برابره شي. دا څوم ځل ده چې پاکستاني چارواکي وایي چې افغان خاوره موږ ته خطر ده. څنګه خطر ده؟ چې ټي پي څوک ده؟ له کوم جنه راغلي دي افغانستان ته؟ څه وخت راغلي دي؟ دوی د واضحه کې کنه. دا خو تیر نظام هم تورونه لګول چې دلته به څه خبره شوی پاکستان کړی ده، دوی تر ننه پورې منلې ده. اوس هماغه حالت په دوی باندې راغلی ده. ټي ټي پي دلته په کوم ځای کې ده؟ په کوم ځای کې اوسي؟ ټي ټي پي په پاکستان کې دومره خاوره تر سیطرت لاندې لري چې د ټولې نړۍ خلک پکې ځایولی شي. ټي ټي پي په سوات کې شته، ټي ټي پي په باجوړ کې شته، ټي ټي پي په وزیرستان کې شته، په بلوچستان کې شته، په کراچۍ کې شته، په پنجاب کې شته. دغه له دې نه چې د ټي ټي پي کس له باروت او له موټر سره درځي په دې لارو باندې نیسي. ولې نه؟ دغه ایسای او دغه خپل ادارو ته تنخوا دي چې دپاره ورکوي. ولې مجازات کینې؟ ولې کش کینې؟ په باجوړ کې حمله شوې ده، که زه د پولیسو مشر وای، زه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای، ما ټولې ادارې راغوښتلې دلته تر څو چې دغه پیښې عامل مې نه وای پیدا کړی، تر هغو مې یو په وظیفه نه پرېښوده، زندان ته مې بول. همدغه کار امریکا وکړه. په 11 سپتمبر باندې په امریکانو حمله وشوله.
له دې نه چې د امریکا سیاسي مجازات چې استخبارات مجازات چې راغله په افغانانو باندې حمله وکړله، تیارې د افغانستان وې، وګړي د افغانستان و، خلک د افغانستان و، خاوره د افغانستان وه. دا بریدونه به آخر یو غاښ ماتونکی جواب ولري. برید امریکا هم په افغانستان باندې کړی وه. اوس بوټو غوندې یو وزیر خارجه اول خو دوی باید دا مهار کړي، دا د پاکستان د پارلمنت د ژورنالیستانو د دې دا پاکستان ته مشکلات او ستونزې لا زیاتوي. ماشوم د په سیاست باندې نه پوهېږم چې دا د بوټو زوی ده که د زرداري زوی ده. را دې ولې هلته دې په کور باندې کښېنوي، بله وظیفه دې ورکړي. داسې وظیفه یې ورکړې چې همیش دی د افغانانو په خلاف په نړیوالو سټیجونو کې خوله پورته کوي. د بلاول دغه خبرې دا مستقیما ربط نیسي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکا د استازي د خبرو، چې هغه ډېر یو معقوله خبرې وي، یو حد ته ورسېدلې. د امریکایي استازي خبرې د افغانستان په رابطه باندې ډېرې مثبتې وي. پاکستان د همیش په څیر باندې کوشش کوي چې د افغانستان نړیوال سیاست دی له دوی سره په مشوره باندې وسي، چې داسې ونه شول. متاسفانه د کرزي په وخت کې کېده، د اشرف غني په وخت کې کېده، دا کار هغوی کوه. پاکستان چې کوه په طالب باندې به نظام ډاروه. اگر که طالب د پاکستان په لاس کې نه و، دا ثابته شوله. دا اوس د پاکستاني سیاستوالو له چغو ثابتېږي چې طالب په تیر 20 کاله کې دوی دروغ ویل چې طالب د پاکستان د آیسای آله ده. ځکه اوس ثابته شوه د دوی د سیاسونو له چغو نه. دوی په غني باندې د طالب د فشار له نګاه نه چې غني نه پوهېده، که غني پوهېدلی د پاکستان دا فشارونه یې نه منل، ازغن تار تیر که. دا یو د افغانستان دپاره یو ملامتونکې پروژه وه چې دا څوک نه مني ورسره. کرزي هاذا القیاس 21 سفرونه وکړه، همیش پاکستاني سیاستوالو له کرزي نه امتیاز د طالب په نامه اخیسته. اوس هم د دغه تورونو په نتیجه کې پاکستان غواړي چې یو امتیاز واخلي. مبین صاحب، اغزن تار مکمل سوی نه ده، پاکستاني ځواکونه غواړي چې مکمل کړي، اسلامي امارت به اجازه ورکړي. خو د دفاع وزیر خبره تاسو واوښتلې، هرګز نه. موږ دغه تار هم نه ورسره منو، نه د پښتنو په سینه باندې پیرای بولو، د پښتنو د بیلولو یو پلان بولو. دفاع وزیر چې طالبان راځي ټویټ کوي نصر من الله و فتح قریب. صحیح شو. اوس وایي چې موږ غلط شولو. تا څه فکر کړی چې طالب به د تا د لاس اعلی وګرځي؟ څه چې ته وایې هغه به کوي. له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به ساتي. له مسکو له نورې نړۍ سره به د تا په خواکه ساتي. په تیرو مذاکراتو کې هم دوی دغه کوشش کړی ده چې دغه مذاکراتي ټیم په قطر کې انحصار کې وساتي، چې ناکامه شوي دي. دوی همیش په خپل سیاست کې ګول خوړلی ده. بوټو د په افغانستان د برید خبره نه کوي. دوی د له بنګال نه هغه 95 زره دریشیانې واخلي چې دوی له پوج نه یې ویستلي دي. دوی د کارګل د جګړې پوښتنه وکړي، هغه سړی راځي چې په هره جګړه کې دوی چې جګړه کړې د دوی فوج خپل خلک یې وژلي دي. دوی د هغه دریشۍ واخلي، بیا د په افغانستان د برید خبره وکړي. موږ قسم په خدای که بنګړي اچولي، موږ زغم کوو، حوصله کوو، جګړه نه غواړو. له جګړې والله که ستړي یو، د دښمن په وړاندې موږ هماغسې منسجم یو، لکه څنګه مو چې 250 هېوادونو ته ماته ورکړه. خیر ده، دغه پاکستاني سیاسون مذهبي خلک دغه د بوټو پوی کې چې افغانان د دې خلک نه دي چې ته په اختارونو باندې خپل اټوم مخکې کوي چې موږ اټوم سیلاب وړی. والله بالله که یو څوک اټوم ولري په دغه حالي 1 کیلو بینډۍ په 300 کلدار اټوم زه څه کوم؟ وړه دې په 6000 روپۍ بوجۍ اټوم زه څه کوم؟ برق دې په 50 روپۍ کیلوواټ اټوم زه څه کوم؟ روزانه دې په ښارونو کې چاودنې اټوم دې کومې ورځې ته ساتلی؟ امریکا راغی په ابټ آباد باندې حمله وکړه، د اسامه په نامه د القاعده مشر هلته په شهادت ورسوه. د تا اټم بم کومې ورځې ته په کار راځي؟ اټم بم په وزیرستان کې استعمالوي که په باجوړ کې؟ که د سوات په مسلمانانو باندې استعمالوي؟ د دوی اټم بم دا د چي دپاره؟ تا اټم بم لیدلی ده؟ اټم بم نسته. داسې خبرې دي له نړیوال نه د اټم بم په نوم باج اخلي. اټم بم د کومې ورځې ته ساتلی؟ برق نه لري اټمي هېواد دی، اوړه نه لري اټمي هېواد دی، امنیت نه لري اټمي هېواد دی، بارډرونه د ساتای نسي اټمي هېواد دی، فوج ته د تنخوا ورکوی نسي. کوم اټم؟ نن وایي چې امارت باید د ترهګرۍ مخه په افغانستان کې ونیسي. دا د دوی غوښتنه ده. څوک یې ورسره مني؟ امارت دغه خلک ولاکه په جواب په ارزښت بولي، ځکه جواب هم نه ورکوي. ته اټم دې د څه شي دپاره ده؟ فوج 10 لکه فوج او د دنیا اول نمبر فوج په باجوړ کې یوه جلسه نسي ساتلی. له دې نه چې خپل استخبارات، خپل پولیس، خپل خلک مجازات کې خپل ارګانونه تور په افغانستان لګوي. ما درته ویلې موږ دلته 50 کاله جګړه تېره کړې ده، له پاکستان نه چا ګیله کړې ده؟ دغه اوس په دغه 2 کالو کې څومره خلک د موږ شهیدان سو. یو مشر د امارت راوښی چې پاکستان نه ګیله کړي. موږ پوهېږو چې دغه جګړه چې په افغانستان کې ده، که دا خارجي ابعاد مو لري، موږ یې مهارولو باندې توانېدلي یو. اسلامي امارت ته زه کریډټ ورکوم، استخباراتو ته، پولیسو ته، دفاع وزارت ته، چې داعش په نطفه کې خنثی که. دوی که 10,000 لالیږي، موږ یې د مخنیوي لپاره تدابیر نیسو. دوی دې هم تدابیر ونیسي. ټي ټي پي له کوم جینه ورځي؟ دا یوه خبره ده. یو ګونګی، یو معما شخص، یو څوک راجګېږي په افغانستان باندې. دلته دوی په وار د پاکستاني چارواکو لخوا دا ویل سوي چې موږ همیشه له افغانانو سره مرسته کړې، موږ په سختو شرایطو کې افغانانو ته وږه ورکړې، باید افغانان دغه مسایل ومني. بل د برق پاکستانی نه ورکوي، افغانان یې ورکوي. د موږ راشان یې پټ کړی ده، افغانانو ته چې راشان راتلل دوی پټ کړي دي. زه ما خپله لیدلي دي.
دوی پټ کړي. مهاجر هلته مفته نه دي پراته، کاروبارونه کوي، روزګار کوي، په خپله خاوره پراته دي، د کور کرایه ورکوي، بل د برق ورکوي، بل د انټرنیټ ورکوي، هر شی ورکوي، پولیس رشوت هم ترې اخلي، زندان ته هم بیایي، سل مشکلات کوم حقوق دوی مهاجرو ته ورکړي دي. مهرباني دې وکړي راودې یو پاکستانی دی راکړو کیمپونه یې ورته وران کړل، سل مشکلاتو سره افغان مهاجرین دوی لاس او ګریوان کړه. دا اوس هم چې د پاکستان ګټه نه وي یوه شپه ولاکه هلته افغان مهاجرین پرېږدي، د افغان په مهاجرینو په نامه له یونیچار نه پیسې اخلي، له ملل متحد نه اخلي، له هر ګوربه نه اخلي، هېڅوک بس کچکول هغه کړی وان سره مهاجرین دي. دوی د افغان مهاجرینو دپاره کوم روغتون جوړ کړی ده، کوم سهولت یې ورکړی ده، څه شی کړي دي؟ لاس چاندار شی ترې نه بیرته اخلي. نن که قضاوت عادلانه کېږي باید پاکستان ګرم سي چې له افغانستان سره ښه روابط نه ساتي، که هغوی افغانستان ګرم کړي. په دغه طول د انقلاب کې له داود نوښت نه تر اوسه پورې راونیسه پاکستان کې چې حکومتونه بدل شوي دي هغه په انتخاباتو بدل شوي دي یا په مارشالا باندې شوي دي، هلته د چا وینه نه ده توی شوې. دلته خو دغه دومره وخت حکومتونه په جګړو باندې نسکور شوي دي، د خلکو جزر وتلی، بمبار شوی ده، اشغالونه شوي دي، روسان راغلي، د روسانو په راتلو کې موږ څه مقصر یو؟ خو په موږ باندې راغلل، په خپله خاوره کې اوسېدلم. جلوزو کیم کومه خاوره ده، شمشتو کومه خاوره ده، ابوالعلیپور کومه خاوره ده؟ زه خو یې پاکستان خاوره نه بولم، خو دغلته افغانان اوسېدل. د امریکا په راتلو کې په افغانستان کې مقصر زه ولې یم؟ نظام زما نسکور شو، 10 لک افغانان زمونږ شهیدان شول، کورونه زمونږ وران شول، 33 اربه ډالر پاکستان واخیسته، د زیان وکړه که تاوان ګټه یې وکړله، د فوز تنخواګانې ترې نه اخیستلې، موټروې یې جوړه کړله، میدانونه یې جوړ کړل، هر څه یې جوړ کړل، د IMF د قرضو سره د ما کار نشته، که 10 چنده دغومره زیات هم شي خو له امریکانو خو یې پیسې واخیستلې، د افغانانو په سر باندې یې واخیستل، د بل چا په سر خو یې نه دي اخیستې. له کراچۍ نه تر تورخمه پورې بس د دوی په دې لارو باندې دا د ناټو کاروانونه راتلل. طاهر صاحب دا یې وړه غوړي راوړل که بمونه یې راوړل، که د ډرون الوتکو دپاره مزایل یې راوړلې، که د امریکا فوج ته خوراک راوړه، په وړو خو پاکستان بندیز لګولی، ټاکس یې پرې باندې لګولی. د امریکا او د ناټو دغه 20 کاله د کراچۍ نه تر تورخمه پورې امریت د پاکستان فوج ساته که یې نه ساته، پولیس او اسټابلیشمنټ ساته که یې نه ساته. یو امریکایي ټانک ماته وکړي چې دا کوړي مدرسې کې کباړ پروت دي، زه به دلته 3000 ټانکونه